د کہانی شروعات کیږي د جیلین او داغه خاوند کایل نه چې هغه د ویتنام بیچ سمندر غاړې ته راغلی وي او دراصل دی چوټیانو تیرولو د پاره راغلی وي او دوی چې په کوم ځای کې سټې ده هغه د سمندر غاړې ته ده. دراصل سمیاشت مخکې جیلین په یو غټه صدمه کې وي د دې د وجه د دې د خاوند عادل تراولي چې لکه د دې د دماغ بدل شي او دینه پس دوی سمندر ته لامبلو لاړ شي چې دلته د کایل خپل خوک شي چې داغه نه ډیره زیات وینه را روانه شي. نو جیلین چې دغه وینه وویني نو هغه ډیره زیات یې کې شو چپ چاپ ودرېږي خو زر د دې د خاوند خبره بدل کی او دینه پس جیلین خپل کور والو سره خبرې کوي چې دلته په نیوز کې وایي چې په سمندر کې ډېر غټ طوفان راتلو والا دی خو د جیلین دغه خبرونه ته یاد نه وي او شپه شو دا دواړه چې وده شي نو د سمندر تیز چپې د دې کور سره لګېدې نو دوی ته دا لګېده چې دا یو عامه خبره ده اکثر دلته داسې کیږي خو ډېر زر د دوی د لرګو د کور د سمندر په لپیټ کې گیر شي او د دوی دغه کور په سمندر کې روان شي او د لره نه جیلین کاڼي وویني او وغیل ته تلل غوښتل خو دلته ورته کایل وایي چې په دې طوفان کې د سمندر غاړې ته تلل خطر ده او چې کله دا طوفان ختم شي نو موږ بیا لاړ شو په دې کې دا دواړه ناست وي او سترګې ورشي او دشي او چې په سبا د جیلین سترګې وغړېږي نو هغه وګوري چې غیر چاپیره وبدي یعنی دی اوس د سمندر په منځ کې گیر شو. نو جیلین ډېر زیاته غوسه وی کایل ته چې ما ته وی چې دغه ټیم بلاړ شو د سمندر غاړې ته خطا منه وکړه او اوس مونږ څوک لیدیم نشي چې د مدد د پاره راشي او د سره سره د دې حکم د لرګي کور شو هغه خرابېدو والا دی. نو ورته جیلین وی چې مونږ له سپکاري چې د دې نه ځانو باسو خو د کایل خو خوښ شوی وي د دې د وجه هغه غینا لامبوم نشواله او دوی سره اوس د خوراک د پاره سشتم نه او د سکلو د پاره وبم سره نشته. نو کایل جیلین ته وی چې تخکته لاړه شه سنا سبته د خوراک ملو شي. دراصل جیلین هم په دې وبو کې یریدا خو هغه دغه باوجود هم خکته لاړه شي او لږ وخت پس یو بیگ بره راوخیږي چې په هغه کې وبوي او کایل هغه وبوس کی. نو کایل جیلین ته وی چې فکر مکوه زما پوره یقین دی چې څوک ناسوک په زمونږ د مدد لپاره راشي. دنه پس کایل یو بوتل د نور ته ونیسي چې دا غیر رڼا په ذریعہ باندې مونږ لکشان اور بلکو چې هغه اور لوګي شروع کی چې مونږ څوک وویني خو ډیر کوشش نه پس هغه اور بل نکی. دنه پس دې دوه دغه ځای کې ودشي او لږ وخت پس جیلین را پاسي ولې چې هغه د هلیکاپټر आवाज ووري هغه هلیکاپټر د ډیر چغې سوري وخی هغه هلیکاپټر ډیر زیات لري وي د دې د وجه غي د دې आवाज وو نری او دا غزين لاړ شي. دنه پس جیلین لري یو غټ جهاز وویني هغه غي ته ډیر اشاره وکي هغه دومره لري وي چې هغه دوی ونه ویني. دنه پس کایلم را پاسي او هغه دوباره د بوتل په ذریعہ باندې اور بلولو کوشش کوي خو لږ وخت پس هغه کامیاب شي او د دینه مخکې هغه جهاز والا چې دی وویني هغه جهاز والا ډیر لري تلی وي چې دې سره دا دوه ډیر زیات نه امید شي او کایل خو په اور بلولو کې کامیاب شي خدا د یو غټه غلطي وا ولې چې هغه کور د لرګي وي او دې سره په ټول کور کې اور لګیدل شروع شي. د دې مخکې دا اور چې زیات شي دا دوه سمندر وبو ته ټوپ کی او د دې د سترګو وړاندې هغه کور سوځي خو د دوی مخ ته د لرګو ټوکړي وي چې دغه په مدد باندې دوی ځان رانیولي وي خو د کایل خپل هم زخمی وي او دغه د زخم د وینې روانه وي چې دغه وینې د وجه شارک د دوی طرف ته تیزه سره را روانو. نو دلته کایل جیلین ته وی چې زر تر زر د لرګي غټه ټوکړه وګوره چې باغې باندې مونږ کینو چې دوی مخامخ د لرګي غټه ټوکړه ویني د دې نه مخکې چې دوی د شارک شکار شي دوی زر هغه د لرګي ټوکړې ته وخیږي او لږ وخت پس مونږ ته پته لګي چې دا شارک نه بلکې یو ډولفین نو دوی چې دا وویني نو لږ د سکون ساه واخلي او دوی د دغه لرګي ټوکړې باندې نو امیدې سره پراته وي. جیلین کایل ته وی چې ټوله زما غلطي ده کو زه ډیپریشن ته نوم تلې مونږ بدل تکلم نور راغلي نو دلته ورته کایل وی چې دا ستا غلطي نه ده او مونږ بل دې نه ژوندې وځو او په خبرو کې دا دوانه ودشي او جیلین چې څنګه را پاسي نو هغه ګوري چې هغه لرګي ټوکړه بیا لشوي ده او جیلین د کایل نه ډیره لري راغله او د کایل کوم خپل زخمی و دغه نه ډیره زیات وینه او بوغه روانه ده او هغه په سچل باندې ځان کایل ور رسول غوستل دنه پس هغه دغه لرګي ټوکړې نه ټوپ کی او کایل ځان ور رسي خو دې کې پدې باندې شارک حمله وکي او کایل چې څنګه را پاسي هغه د وبو طرف ته پریوزي او زر ځان جیلین لرو رسي چې جیلین هم د مدد کولو کوشش کو خو کایل هم بر د لرګي ټوکړې ته نشو راخته او دغه نه مخ کې هغه چې روم خيږي شارک په هغه باندې ډېر حمله وکړي چې دې سره جیلین زر د لرګي ټوکړه را واخلي او هغه په وبو کې وي چې مخ کې د دې ته نه لاړ شي چې ځان د شارک نه بچ کو او هغه هم دغه سو کې هغه د شارک نه ځان بچ کی او مخ کې راشي چې دغه خاوند خطه زوړند وي او جیلین ډېر زیات ستړي شي نو ولته ودشي او کایل د بهوشه په حالت کې وي او د شپې په ټایم کې د جیلین چې سترګې وغړیږي نو دوی د سمندر غاړې ته وي. نو هغه د کایلم در پاسېدو کوشش کوي هغه ته پته ولګي چې کایل اوس مړ شوی دی چې د سره هغه ډیره زیاته خفه شي او د دې هر څه ذمہوار خپل ځان غنو ولې چې هغه په ډیپریشن کې وا او هغه خپل خاوند ته وی چې ما چرته بوزا او هغه په زور چغه وی چې د سره غالته بهوش شي او په سبا باندې چې هغه را پاسې ناغو ګوري چې د کایل لاش هغه ځای کې نیوي ولې چې د سمندر تیز لهرونو هغه واپس د سمندر طرف ته ځان سره بوتلو چلته ډیر غټ غټ شارک هم دي خو لږ مخکې هغه د کایل لاش وویني او جیلین هم زر ورمنډه کې د خپل خاوند لاش پسې چې
یو شارک په اچانک حمله وکړي چې سره هغه ډېر زیات زخمی شي چې سره جیلین واپس د سمندر غاړې ته راشي او هغه ګوري چې هر طرف ته دون وي د کې هغه یو کاڼي وویني چې هغه زر په کاڼي باندې وخیږي او هغه چې څنګه په کاڼي باندې وخیږي نو هغه ته وګوري چې یو سړی په یو ګول کې شته کې پروت وي او هغه ته د کبانو نیولو لپاره راغلی وي چې جیلین زر هغه سړی له ځان ورسي او هغه راپاسي ورته دا ویلو کوشش کوي چې زما خاوند مړ شو ماته د مدد ضرورت دی خو هغه سړی د دې په جبه باندې نه پوهېدو نو جیلین ډېر په مشکله باندې پوه کی او د خپل خپې زخم هم ورته وښی چې سره هغه سړی زر د دې د زخم نه کپړه تاو کی نو دلته دغه سړی کبانو نیولو لپاره راغلی وي او هغه د سمندر طرف ته ورټوپ کې چې جال واچوما خو دغه دوران کې په اچانک شارک راشي چې جیلین دغه سړی ته ډېر چغ ووخي چې دغه سړی نوم او نشان هم نوي دی کې اچانک هغه د سمندر سر ته راشي ولې چې پاغه باندې شارک حمله کړی او زخمی کړی وي او جیلین دغه مدد کوي چې هغه سمندر ته ورټوپ کی چې په دې دوانو باندې شارک حمله وکي او جیلین خډيره په مشکل ځان هغه کشته تر ورسي او شارک هغه سړی مړ کی او اوس جیلین د دې د څنګه د وټو کوشش کو او د کې یو بل شارک را رواني په جیلین باندې د حمله د پاره خپل ته پکشته کې جیلین ته یو بلیډ ملوشي چې هغه پاغه باندې په شارک حمله وکي او هغه شارک دغه ځای نه وتختی خو دې کې په اچانک یو بل شارک حمله وکي او هغه د جیلین کشته الټه کی چې سره جیلین په وبو کې بیا ګیر شي او هغه ډیره زیاته په یره کې چې په شارک په ما باندې بیا حمله کوي دنه پس هغه د دې کشته انکر چې کم دی هغه تار خپل خپې په سیو تړي او چې څنګه یو شارک په دې باندې حمله کوي هغه انکر پری دی چې سره هغه شارک نه آر پار وځي چې سره دغه شارک مرګوشي او دنه پس هغه شارک د سمندر گهرای ته لاړ شي او دنه پس هغه کشته سیده کی او هغه چې خوا کې سمندر غاړه ده ولته به انسانان ضرور وي چې دغه کشته په خپل سمندر غاړه ته روانه شي چې الته هغه ګوري چې څنګه باندې نیولو ولادي او هغه د خطرې نه بهر هم ده او د سمندر غاړه نه یو سړی وګوري چې په کشته کې څوک دی هغه ته د مدد ضرورت دی چې سره جیلین د سکون ساه واخلي او د اسمان طرف ته ګوري او د سره هغه خفم چې دغه خاونه مړ شو خو دلته جیلین مصیبت سره جنگ وکړو او مشکلاتو نه ځان روخ کو چې سره غیله ژوندۍ او دویم چانس ورکو چې د سره دا کہانی ختم شوه ګوستاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ